د غزې وروستۍ شپه. کله چې له قبر څخه را وګرځېدو، یوه نجلۍ مو ولیده چې له پښو څخه یې وینې څڅېدې. یوې خور کې له ویرې څه ماشوم غېږ کې نیولې، پر سر یې پاڅېدلې لو پټه وه په غذا کې، غیرت زما او ستا تله پرته وه په غذا کې. شپږمه برخه. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله خير الورى أما بعد. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. محترم اوریدونکو، د الله جل جلاله څخه غواړم چې تاسو روغ جوړ او خوشاله یاست، او هیله لرم چې ژوند مو په خوښۍ کې تیریږي. محترم اوریدونکو، په تیره پنځمه برخه کې مو وویل د سړي په شونډو مصنوعي مسکا راغله. چټ سو، ماحیا یې ټینګه په غېږه کې ونیول. ویې ویل ډېر مې خوښ سو، پنسل دې واخله لورې. ماحیا د سړي له لاسه پنسل واخیست، مخکې ولاړه، بېرته یې شاته وکتل. ویې ویل رسم سوې مرغۍ توتکۍ ده کاکا. محترمو اوریدونکو، تسنیم په دې کې ګوتې وهلې. ماحیا او فرحان به چې 3-4 ګولې تېرې کړې، دې به یوه وړه ګوله خولې ته کړه. د تسنیم مخ رنګ بایللی و، سپیره او ژړه ښکارېده. ماحیا پلاستیکي کوزه راواخیسته، ټولو په نوبت یو غوړپ اوبه وڅښلې. د تسنیم سترګې د ماحیا او فرحان په جامه ولګېدې، خال خال شلېدلې وې. زړه یې څړیکه وکړه. د ماحیا د جامو شنه او سره ګلان په خاورو سپېرول. د ماحیا چپه ګونډه لوڅه وه. د مور په لمن پرتې نیمې ډوډۍ ته یې په رډو سترګو کتل. تسنیم ډوډۍ 3 برخې کړه. لویه برخه یې فرحان ته ورکړه، بل یې د ماحیا څنګ ته کښېښودله او وړه ټوټه یې خپله واخیسته. ماحیا خپله برخه بیرته ورکړه. ویې ویل خوږکې، ته ډېره اړتیا ورته لرې، ناروغه یې. تسنیم اوښکې پټې نه سوای کړی، په مخ یې کږې وږې ولغړېدې. لاسونه یې له ماحیا او فرحان تاو کړه. وړې غېږې یې یوازینی ځای و چې د امن ساه یې پکښې اخیسته. د کښتۍ څراغونه سپین ځلېدل. ماحیا رسمونه کاږل. په توره شپه کې یې شین اسمان رسم کړ. لمر یې د رسم سوي اسمان په نیمایي لمنه وکاږه. د پاڼې په څنډه یې 3 مرغان رسم کړل. د منځ مرغه لوی و، د ش او کیل نورې کوچني مرغان یې په وزرونو کې پټ ول. د تسنیم خوله اوازه سوه. ویې ویل لورې ویده به شو. ماحیا پورته سوه. د محمود د غاړې دسمال یې راواخیست، اوږده وغځېده. دسمال یې په مخ کش کړ. ژوره ساه یې اخیسته. د دسمال بوی خوند ورکاوه. تسنیم څراغ مړ کړ. کږدۍ تپه تیاره سوه. یوازې د سپوږمۍ پیکه رڼا په زاړه فرش لوېدلې وه. فرحان یې د مور څنګ ته نږدې پروت و، سترګې نه پټېدې. د سپوږمۍ رالوېدلې رڼا ته یې شخې نیولې وې. تسنیم د فرحان په اوږه ډنګر لاس کښېښود. ورو ورو یې ټپاوه. له خولې نرمه زمزمه پورته سوه. د ماحیا په غوږونو خوږه لګېدله. ویل یې اللو للو للو خو به راسه په بچو. د بیرون مرغۍ ویدې سوې په للو للو للو. اللو للو للو باد راغی په نخرو. د ګلبیه دی راوړی په للو للو للو. د تسنیم غږ ژړانده خو نرم و. کله کله به فرحان ته ویل ویده سه زویه، ویده سه. یو ورځ به د چنار په څیر هسکه ونه لرې، هېڅ توپان به دې نه لړزوي، د ستوري په څیر به ځلیږې. د فرحان سترګې ورو ورو پټېدې. تسنیم بیا ویل کبان په اوبو کې ویده دي، ته هم ویده سه ګلاله یې. د تسنیم په څېره کې ستړیا له ورایه ښکارېده، خو فرحان ته یې په مینه کتل. هر ځل چې به فرحان سترګې نیمکشې کړې، تسنیم به غږ ورو کړ. شېبه وروسته د فرحان سترګې درنې او پټې سوې. تسنیم څنګل تر سر لاندې کړ. په یو اړخ کږه سوه، بل اړخ ته ماحیا ویده وه، ورو ورو سخېده. ماحیا په خوب کې محمود ولیدی. پاکې جامې یې اغوستې وې، وریښتان یې باد یوې خواته اړولي ول. د لمر ژړو وړانګو ته سپین ځلېدل. د سره موټر څنګ ته ولاړ و. ماحیا ته لاس خوځاوه.
محیا نږدې ورغله، دواړه په موټر کې سپاره سول. موټر د کتارونو او ګلانو په منځ کې ګړندی روان و. محیا له شیشې سر بهر کړ، تیز باد یې په څهره ولګېدی. کړسنده غږ خور سو. محیا له خوبه راپاڅېده، ځای په ځای کښېنستله، سترګې یې وموښلې، د کښتۍ خولې ته یې وکتل، پیشو لکۍ هسکه درولې وه. بیرته په خپل ځای اوږده وغځېدله، لت پلت اوښته، خوب نه ورتلی، لا یو هم غوږونه شرنګا کوله، له ذهن یې کړسنده غږ نه وتی. د تسنیم لاس یې په اوږه ولګېدی، اړخ یې بدل کړ، د مور سترګې ولیدلې، نه وې پټې. ورو یې تسنیم ته وویل: پلار خوب ته راغلی. تسنیم یې په سر لاس کش کړ، ویې ویل: بختوره یې لورې. ورپسې یې وویل: ویده شه لورې، څه نه کېږي. شېبه وروسته په محیا د خوب درنه څپه راغله، سترګې پټې کړې، له ځان سره یې وویل: پلاره بیا خوب ته راسه. محترمو اورېدونکو، هوا خړه وه، له لرې پنډ پنډ لوګي هوا ته ختل. د سپکو او درنو وسلو ټکان په پنډغالۍ کې ویره خپره کړې وه. دروند غږ ولګېدی، سیمه ولړزېده، محیا ځای په ځای ودرېدله، ټنډه یې ترشه سوه، ویې ویل: نه بېدېږم. خړ اسمان ته یې وکتل، یوې مرغۍ وزرونه رپول. محیا له ځانه سره وویل: پلار هم د دې مرغۍ په څېر ولاړی. د ماشومانو ژړا شور جوړ کړی و. یو کوچنی د کښتۍ په خوله کې ناست و. محیا نږدې ورغله، د هلک اوښکې یې د ټکري په څوکه پاکې کړې. ورو یې ترې وپوښتل: ولې ژاړې؟ کوچني وویل: وږی یم. محیا لاره کږه کړه، سیدا د کتار خلکو خواته ورغله. په پنډغالۍ کې ګړه ګوړه له مخکې ډېره سوې وه. سترګې یې وغړولې، مور یې تر سترګو نه سوه. سترګې د کتار ولاړو خلکو ته په لیدو سرګردانه وې. څېره یې وغوړېده، د یوه سړي لمن یې کش کړه، ویې ویل: کاکا ډوډۍ. سړي د وچې ډوډۍ یوه ټوټه د غوړ دیګ په څنډه کش کړه، محیا ته ونیول. محیا په بیړه ډوډۍ راواخیسته، د کږدیو خواته روانه سوه. سترګې په هلک پسې وګرځولې، خو پیدا یې نه کړ. سر یې وځړېدی، په غوړو لړلې ډوډۍ په لاس کې درنه سوه. خپلې کږدۍ ته ولاړه، فرحان نه و. بیرته راووتله، وړاندې ولاړه. فرحان د کوټې د پاسه وړې ډبرې ایښودې، سترګې په محیا ولګېدې، لاسونه یې په کمیس کش کړل، غوړه ډوډۍ په خوند وخوړله. محیا لوږه نه حس کوله، داسې ښکارېده لکه د پلار غم چې له نړۍ له نعمتونو مړه کړی وي. د مخ سپین رنګ یې ژېړ اوښتی و. د موټر څراغونه د کښتیو په ډډه ولګېدل، د اوبو ذخیره پکښې بار وه. خلک ورووتل، کتار ودرېدل، بشکې یې په لاس کې وې، په نوبت یې ډکې کړې. تسنیم په دمه دمه یوه بشکه د کښتۍ خولې ته راورسوله. محیا او فرحان ته یې غږ وکړ، دواړه ورغلل. تسنیم بشکه کږه کړه، لپه اوبه یې په لاس کې ولوېدې، سړې وې، په زړه یې خوږې ولګېدې. دوه ځلې ډکې لپې د فرحان مخې ته وروشیندلې، ورغوی یې پرې تېر کړ. د فرحان سترګې ایښې سوې. شېبه وروسته د فرحان څهره د څراغ رڼا ته سپینه ځلېده، سپېرې خاورې ترې پاکې سوې، شونډې یې ورو ورو وخوځېدې. ویې ویل: مورې کیسه راته وکړه. تسنیم غاړه تازه کړه، ویې ویل: د نارنجو د باغ او زرینو خیالونو کیسه. محیا او فرحان په یوه غږ وویل: اوهو. تسنیم وویل: د مدیترانې سیند ته نږدې یو هلک اوسېدی، احمد نومېده. احمد د نارنجو له باغ سره مینه درلوده. د نارنجو څانګو په کلي سوري غوړولی و. نیکه یې د ونې ډډې ته تکیه کړې وه. احمد ته یې کیسې کولې. نیکه احمد ته وویل: د سیند په زړه کې چېرته چې لمر ډوبېږي یو جادویي ښار دی، د زرینو خیالونو ښار، هغه ښار چې هره هیله ولرې پر کېږي، خو شرط یې دا دی چې زړور وي. دې ښار ته تللې لاره له ازمونو ډکه ده. فرحان د مور خبرې پرې کړې، ویې ویل: احمد هغه ښار ته ولاړی؟ مور یې ورته وویل: هو. یوه ورځ احمد د سیند څنډې ته ګرځېدی، په شګو کې یې ځلېدونکي بوټي ولیدل. بوټي یې په لاس کې راواخیستل، تیز باد ولګېدی، بوټي سیند ته ولوېد. احمد چې نه غوښتل ځلېدونکي بوټي له لاسه ورکړي، سیند ته یې ټوپ کړل.
ناڅاپه نوراني بوتل ته ولوېدی. په شیبه کې د سیند زړه ته کښته سو. لوی ښار یې سترګو ته ودرېدی. هلته له یوې زړې ښځې سره چې فلسطیني جامې اغوستې وې مخامخ سو. بوډۍ د شنو او سپینو ملغلرو په څوکۍ ناسته وه. بې غاښونو خوله یې خلاصه کړه. ویې ویل: هلکه، د خیالونو نړۍ ته ښه راغلې. که غواړې خپلې هیلې ته ورسېږې، له دریو ازموینو باید تېر سې. لومړی، د زیتونو په څانګو چې باد لګېږي څنګه غږ لري. احمد سترګې پټې کړې. د نیکه د زیتون باغ یې ورپه زړه سو. هڅه یې وکړه د باد غږ یې زمزمه کړي. بوډۍ وخندل: افرین، څوک چې د خپل کور او ریښو غږ نه هېروي زړور کېږي. دوهم ازمون: سیند د هېرو سوو غمونو کور دی. د سیند یو څاڅکي اوښکه پیدا کړه او بیا یې په خندا بدله کړه. احمد د سیند په زړه کې لامبو پیل کړه. یو کوچنی کب یې تو سترګو سو. غمجن ښکارېدی. د کور لاره ترې ورکه وه. احمد په مینه د کب سره مرسته وکړه. د مرجانو په منځ کې یې کور ورته پیدا کړ. کب له ډېرې خوښۍ خندا پیل کړه. غږ یې په اوبو کې د اوښ د شرنګونې په څېر لګېدی. د درېیم ازمون لپاره بوډۍ د احمد لاس ونیوی. د اوبو لاندې یو باغ ته ولاړل چې د انارو وچه ونه یې لرله. بوډۍ احمد ته وویل: دغه ونه د غزې د امید نښه ده. هڅه وکړه چې له ثمر ډکه سي. احمد د انار وچه ونه په غېږه کې ونیوله. له زړه یې هیله وکړه چې د غزې باغونه شنه او له ثمره ډک سي او ماشومان یې تر سوري لاندې لوبې وکړي. د احمد د سینې تودوخه د ونې په تنه ننوتل. ناڅاپه ونه زرغونه سوه. په څانګو یې سره انار وځلېدل. فرحان چوپه خوله ناست و. کوچنی سوري یې د کښتۍ په پرده زنګېدله. خال خال ډزو د تسلیم له خولې خبرې هېرې کړې. شېبه وروسته د فرحان پر غږ جوټکه وخوړه. ویې ویل: بیا څه وسول؟ مور یې ورته وویل. د بوډۍ بې غاښه خوله له خندا ډکه سوه. احمد ته وویل: ته کامیاب سوې، ځکه وجښوده چې مینه، مهرباني او هڅه د نړۍ تر ټولو ځواکمن جادو دی. وروسته یې احمد بیرته نوراني بوتل ته ټېل واهه. په شېبه کې د سیند نمڅنې څنډې ته راورسېد. کله چې احمد خپل ښار ته راستون سو، په جیب کې یې څه وخوځېدل. همهغه ځلېدونکی بوټی و. هغه وپوهېدی چې رښتینې خزانه مینه، هیله او هڅه ده چې دی یې په زړه کې لري. احمد دا خزانه په خپلو همزولو باندې وویشله. فرحان د خوب ټال زنګاوه. تصمیم نږدې ورغله. تر سر یې لاس لاندې کړ. نرم یې په ځای کې څملاوه. د کښتۍ څراغ یې مړ کړ. له لیرې د چاودنو غږونه ختل. هر غږ به یې 2 ځلې انګازې کولې. قدرمنو اورېدونکو، محیا له کښتۍ ووته. ورو ورو تله لکه په غلا چې روانه وي. د لارې په اوږدو کې چټکه سوه، خو په سختي یې ګامونه اخیستل. د بوټ تله یې سوری سوې وه. قبرونو ته ورسېده. حیرانه ودرېدله. قبرونه ډېر ورته ښکاره سول. د ځینو خاوره تازه برېښېده. ښي اړخ ته وګرځېده. د محمود دسمال یې تر غاړه تاو کړی و. قبرونه یې په ګوته وشمېرل. شېبه وروسته یې وویل: 100 قبره مخکې خو 100 وه. یوازې خپل غږ یې واورېد. ځای په ځای ودرېده. قبرونو ته ځیر سوه. سهارنۍ باد له خاورو سپېره دوړه پورته کوله. د پلار قبر یې تر سترګو سو. د ښي اړخ لومړي قبر ته ولاړه. بیا یې حرکت وکړ. له هرو 3 ګامو وروسته به یې یو یو قبر شماره. 15م قبر ته چې ورسېد، تر ډېره یې شونډې خوځېدې. ټیټه سوه. د قبر په ډبره یې د ښي لاس ورغوی تېر کړ. ولاړه ډبره توره برېښېده. د ټکري څوکه یې د ډبرې په سر کښېښودله. بله وړه ډبره یې راواخیسته. څوکه یې 3 ځلې ووهله. د حجرې په چوپتیا کې د 2 ډبرو غږ تیز لګېد. د ټکري څوکه سوري سوه. په سوري کې یې ګوتې واچولې. زور یې کړ. کغ شو. ټکری تر نیمایي وشکېدی. نرۍ شنه ټوټه یې د تورې ډبرې په سر وتړله. کلکې غوټې یې ور واچولې. لنډه څوکه یې باد نڅوله. له ځانه سره یې وویل: اوس نه ورکېږي. شېبه وروسته زړه نازړه راپورته سوه. حرکت یې وکړ. له هر ګام وروسته یې شاته کتل، لکه څه چې ترې پاته وي. سترګې یې وسوځېدې. ګرمې اوښکې یې په مخ روانې سوې. د کښتۍ په خوله کې یې مور ولیده. حیرانه ولاړه وه. محیا ژر په دسمال اوښکې پاکې کړې. له زړه یې هڅه وکړه. په غمجنه څهره یې مصنوعي مسکا وغوړېده.
قدرمنو اوریدونکو تسنیم ډوډۍ په نیمایي کې پرېښوده، شاته وڅکېده، په بدن یې نرمې تبې پنجه ښخه کړه، سیکه یې له زړه وخته، اوږده وغځېده، شیبه په شیبه یې تبې زور اخیست، وریښتان یې تر ټکري لاندې په خولو کې خیشته سول. تبې داسې لړزوله لکه په بدن چې یې اور بل وي. د شیبې لپاره یې سترګې پټې کړې. د محمود له خندا ډکه څهره یې سترګو ته ودرېدل، هغه ګرمه خندا چې نور یې نه اورېده. په فکرونو کې ډوبه سوه. د محمود وینې لړلي مخ یې سترګو ته نیغ سو. داسې درد یې حس کړ لکه لویه ډبره چې یې په سینه پرته وي. ساه یې بنده کېده. هر ځل به یې د محمود تیر یادونه ور په زړه سول. په زړه به یې داسې څړیکه راغله لکه زوړ ټپ چې په چاړه وتراشل سي. د محیا او فرحان وږې څېرې یې سترګو ته ودرېدې. ټوخی واخیسته. له هر ټوخي سره یې مرګ سترګو ته درېدی. په زړه کې یې وویل که مړه شم دې به څنګه کېږي. له ځانه یې کرکه وسوه چې ولې ناروغه سوې. د محیا خبرې ور په زړه سوې. د پلار قاتلې، ته د پلار قاتله یې. ځان یې په ګناه کې ډوب لیده. د محمود وژنه او د محیا او فرحان وژه یې خپله ګناه بلله. فکرونو آرام ته نه پرېښوده. تیر یادونه یې د ګولۍ په څېر په زړه ښخېدل. ژوره ساه یې واخیسته. په زړه کې یې راتېره سوه چې یو ورځ به له دې پنډغالۍ وځي. له محیا او فرحان سره به نوی ژوند پیلوي. شېبه وروسته یې دوه تور ځناور سترګې ته ودرېدل. خولې یې تر زامو خلاصې کړې وې. فقر او جګړې، هره شېبه یې د دې ځناورو داړې په خپلو هډوکو کې ښخې لیدې. ټوخی واخیسته. خولې ته یې لاس ونیوی. په ناوړه کې یې سره څاڅکي ښکارېدل. د شپږمې برخې پای.